چې ځامن د ځمکې نه وباسي. ډېر پلاران داسې چې ځامن د جایداد نه لرکوي. ډېر پلاران داسې چې یو ورته باچا کي یو ورته ګدا کي، یو له ځمکه ورکوي یو له نه ورکوي، یو له نوکري ورکوي او بل له نه ورکوي، یو له پیسې ورکوي لیکي بل پسې نه لیکي. نو پلاره د غویمې سر دې کېښوده، د جګړو سر دې کېښوده، دا بچي په دې جایداد باندې یو بل وژني او ذموار به ته په قبر کې پروت یې او ملایک به دې اوچتۍ راخلاصوي اوچتۍ راخلاصوي چې دا د غویمې سر تا یې دی. کمکل پلار دی چې هغه بچو ته وایي وی دې کاکا ما سره زیاتې کړې ده، خپل تره ورته یادوي، خپل نیکه ورته یادوي. دا غلط کار دی چې یو سړی خپلو بچو ته د خپل تره بد وایي، د خپل هغه دوره غوندي او د هغه په اړه کې د نفرت او د کرکې بوزغلې ته وکارو. چې سبا لوی شي تا ورته سبق ښولی دی نو هغه به ړومبی تماچه ګوري چې دا تره او دا پلار لټ ډزه وولمه. دا وله ذهن تا جوړ کړی دی. کني ته ورته ووایه چې څنګه دی زه پلار یم داسې دی دا پلار دی. دا الله نبي ویلي دي چې دا ترم پلار دی، دا مامم پلار دی، دا نیکم پلار دی. خو دا تا وله په مازغو کې کېنوله کنالونه او مرلې دا ماشومان داسې خبرې کوي چې زه پې هم نه پوهېږم. زمونږ نه دا ځای 2 مرلې اغوستي دي او بره زمونږ شا ډېر کې ځمکه وه هغې زمونږ نه دغه کړې را او د هغه نه کورې د میرې ځمکه وه نو هغې کې مونږ سره انتقال کې دي هتې کړې دی او زمونږ دې ځای ځمکه وه نو هغې په دوکه باندې کاکا خو پوهېده نه د کاکا نه ځان پسې کړه او ګوته د ابۍ نه هم لګولې ده هلکه ابۍ خو زمونږ هم وه. دا د نفرت بوزغلې د خپلو بچو په دماغو کې مه کره. بچو ته د ځان قدر وښیه، بچو ته د تره احترام وښیه. دا دکه وجه ده چې دکه بچي رالوی شوي دي د کوټو نه شیشې کوزوي، د مقبرې نه اوسپنې پټوي، د مقبرې نه ونې را پټوي، د نیرون نه ونې پټې کړي، رشوتونه ورکوي، غلاګانې کوي. که محکمې پولیس کې دی بله ورځ مې یو ملګري ته وی دی تیلو والا تا سره تیلو دا کار کو دا ولې هم بس کو. هغه وی یاره یو کار دی تیل چې موږ راوړو نه په لارې به د هغې ګاډي والا غلا وکړه چې ماله به راغې نو چې ما سره کوم مزدورانو نه هغوی به غلا کوله. یو چې پولیس والا به راغلی نو هغوی به وایي چې واچوه پکې. نو که بجلی والا به رالو نو هغوی به وایي چې یاره تا سره خو کمرشل میټر نشته نو دې ګاډي ته ووله نو ما به خود بیا ګیج راکمو. لکه یو ما ته داسې د پټرولو د تیل معلوم بلکې په دې پاکستان کې ما ته نه معلوم چې هغه صحیح تیل ورکوي. هلته نه چې دله راوړي او چې چا وله ورکولو هغوی پکې لاول ښه تیل میلو کړي. ښه مسلماني دا دی وي زه به جنت ته ځم، هغه یو وي زه به جنت ته ځم. امتي ما پاکستان په حج او په عمره کې په ټوله دنیا کې په 1 نمبر دی. حج او عمرې له د بل ملکه دوره خلک نه دي څومره چې د پاکستان نه دي، خو په 2 نمبرۍ کې په غلا کې په ملاوټ کې په دیسي دوایانو کې په دې کې هم په 1 نمبر دی. نو معلومیږي دا چې دې هسې چکر لګوي، حرامو پیسو باندې ځي او حرامو پیسو باندې